Assalamu alaikum. Welcome all to this new PHP course. زه یو نوی کورس د PHP سٹارټ کوم. دا به یو شارټ شان کورس چې په دې کې به موږ یو پروجیکټ کوو. هغه پروجیکټ نوم دی لیبارټري منیجمنت سیستم. لیبارټري کې کم ټیسټونه کیږي، پیشنټ راځي د هغوی ټیسټونه کیږي، د هغوی ریکارډ ساتل او د کم ټیسټونه اویلیبل دي، د هغو پرایس څه دی، دا ټول منیجمنت په هغې کې کیږي. یو سمپل شان پروجیکټ په چې دا به په PHP کې جوړو او په دې کې به زموږ مین فوکس دی چې PHP کې به پروجیکټ څنګه جوړیږي هغه به زده کوو او PHP څه بیسکس چې دي هغه به پکې هم زده کیږي. دې نه علاوه سټارټ کولو لپاره پکار دا ده چې تاسو لا HTML CSS الریډي درځي او سمپل ویب سایټ ټمپلیټ جوړولی شئ. مین فوکس به په دې کې په PHP باندې، خو ورسره به دې کې بوټ سټریپ هم یوز کیږي او ورسره به پکې زه کوشش کوم چې څه نه څه ځای کې پکې چیټ GPT ټچ کړم چې د هغې نه پکې زه مطلب څه هیلپ واخلم چې تاسو ته پکې دا اندازه مو شي چې چیټ GPT به مونږ د خپل دغه دپاره څنګه یوز کوو. نو سټارټ کوو په دې پروجیکټ باندې. پکار خو دا چې تاسو له دې شروع کولو نه مخکې HTML CSS درځي او که بوټ سټریپ هم لږ ډېر ټچ کړی نو تاسو ته به په دې کې ډېره اساني. نو سټارټ کوو د دې دپاره PHP رن کولو لپاره د ټولو اول پکار ستاسو لپاره سروري زیمپ سرور به پکاري. چې تاسو زیمپ سرچ کوئ نو د دې دا ویب سایټ چې دی دا به اوپن کوئ. دا د ویب سایټ دی صحیح. دې نه به تاسو لیټسټ کم ورژن چې دی هغه ډاونلوډ کوئ. کم اپریټنګ سیسټم تاسو یوز کوئ، وینډوز دپاره هم شته، لینکس دپاره هم دی، میک OS دپاره هم دی. نو د هغه بیا خپل سیسټم مطابق ځان ډاونلوډ به کوئ. زیاتر یوزرز چې دی هغه د زیمپ د وینډوز یوزر دي نو زیمپ په ډاونلوډ کوي او هغه به انسټال کوي. د زیمپ کار دا دی چې دی زموږ دپاره PHP کم کوډ چې دی هغه رن کوي. به دا یو سرور دی چې زموږ کار به کوي او کوډ به رن کوي. صحیح ده. که دې نه مخکې تاسو لږ ډېر PHP بیسکس ویلي نو هغه به هم ستاسو دپاره ښایي. په انډرسټینډینګ کې به درته اساني ډېره په اسانه به انډرسټینډ کولی شئ. د ټولو اول کار به دا وکړئ چې زیمپ په ډاونلوډ کوئ، انسټال به کوئ. صحیح شوه. چې کله زیمپ ډاونلوډ کوئ او انسټال کوئ د هغې نه پس چې دی دویم کار زموږ د کوم پروجیکټ چې زه جوړوم د هغې ډیټابیس به کریټ کوئ. چې کله زیمپ تاسو ډاونلوډ او انسټال کوئ تاسو د هغې نه پس به زیمپ رن کوئ. ټیک ده. زیمپ رن کولو دپاره به تاسو په زیمپ کنټرول پینل کولاو کوئ او په هغې کې به دوه سرور رن کوئ. یو به زه به دلته کې د زیمپ یو پکچر راواخلم چې د هغې د کنټرول پینل پکچري نو چې پته ولګي چې تاسو به څه رن کوئ. صحیح ده. زیمپ چې تاسو اوپن کوئ ډاونلوډ کول نه پس چې دی زیمپ په سرچ کوئ او انسټال به یې کوئ. صحیح ده. دا پکچر به زه دلته کې اوپن کړم. ټیک ده. چې کله تاسو زیمپ اوپن کوئ په هغې کې به دا اپشن یو به دلته کې دا اپاچي سرور چې دی دا به رن کوئ، یو به MySQL. دا دوه به زموږ دپاره پکاري. دا یو به PHP زموږ دپاره رن کوئ او دا بل چې دی دی به زموږ دپاره د ډیټابیس کم SQL ډیټابیس چې دی MySQL هغه به دی رن کوئ. نو دا دوه به تاسو رن کوئ. د دې رن کولو نه پس چې دی بیا به کم براوزر به کولاو کوئ. براوزر کې به سرچ کوئ لوکل host/PHP my admin. ټیک ده. چې کله دا تاسو سرچ کوئ نو دلته کې به تاسو ته یو کنټرول پینل کولاو شي PHP my admin. زما PHP my admin چې دی زه په خپله زیمپ نه یوز کوم، بل سافټویر یوز کوم. نو زما هغې دپاره چې دی www.test باندې هغه پروت دی /PHP my admin چې تاسو ورکوئ ستاسو نه به یوزر نیم پاسورډ نه غواړي. زما د خپل ډیټابیس چې دی یوزر نیم پاسورډ ورکړي نو ځکه زما نه غواړي. ستاسو نه به هلته کې یوزر نیم پاسورډ نه غواړي. کله تاسو لوکل host/PHP my admin اوپن کوئ نو تاسو ته به دا یو انټرفیس راشي. په دې انټرفیس کې چې دی د ټولو اول به دا کار وکړئ چې هلته کې به ځان اوس اول کار به دا ډیټابیس به جوړ کړئ. کم ویب سایټ چې دی کم سیسټم چې موږ جوړو د هغې لپاره به ډیټابیس پکاري. ډیټابیسز باندې به کلیک کوئ. دلته کې به هغې له نوم ورکوئ. زه به دې له ورکړم لیب او په کریټ بټن باندې به کلیک کوئ. ټیک شوه. د ډیټابیس چې دی دا د کریټ کو په لیب په نوم باندې
په دې ډیټابیس کې به زمونږ ټیبل پکاري اوس زمونږ د سافټویر ریکوایرمنټس څه دي هغه به ټول په نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو چې کم ریکوایرمنټس دي او کم ټیبلز به زموږ دپاره پکاري نو هغه ټول ټیبل به مونږ دلته کې جوړې کړو